د وخت یاغي پکې هر وخت راپرځېدلی وي او افغانستان څه د باتورو شاه زلمو کور دی او عادي چې نه وي پکې هغه کور به څه کور وي عادي چې نه وي پکې هغه کور به څه کور وي عادي چې نه وي لکه قبر د تیارو کور دی او بیا وایي چې په خلاصه ټنډه یې هر وخت د خلکو قدر کړی په خلاصه ټنډه یې هر وخت د خلکو قدر کړی ګل میدان ښار مې له پخوا د مېلمنو کور دی او له تا نه پس دومره بېخونده وي باور دې وشه له تا نه پس دومره بېخونده وي باور دې وشه فهیم مخلصه زما ژوند د زولنو کور دی د میدان وردګ ولایت ځوانو فرهنګیانو په ولسوالیو کې د ادبي بهیرونو د ایجاد او همغږۍ غوښتنه وکړه. لیکوالانو او شاعرانو دغه ډول ادبي بهیرونه د ځوانانو د استعدادونو د ودې لپاره مهم وبلل. ادبي بهیرونه په واقعیت کې د ځوانانو راویښول دي، د ځوانانو هنري کول دي، د ځوانانو د علمي کچې د لوړوالي په خاطر باندې، د ځوانانو د همغږۍ په خاطر باندې، د یووالي په خاطر باندې دا یو ډېره ښه سالمه بوختیا ده. ځوانان سره فاشل سوي سره تیتو په ترک دي. دلته موږ تاسو په ولایت کې ډېر ښه استعدادونه لرو چې د هغوی د یو ځایوالي یوازینۍ لار او یوازیني ځایونه او مرکزونه چې دي هغه همدا د ادبي بهیرونه دي. نو چې اطلاعات فرهنګ ریاست نه غوښتنه ده چې دغې برخې ته ډېره توجه وکړي. لرې پرتو سیمو کې هېڅ داسې ادبي بهیرونه او فرهنګي غونډې شتون نه لري. د هغې ځوانان د دغې فعالیتونو نه ناخبره دي. هغه که کوم ادبي فعالیتونه لري هغه دوی ته هیڅ داسې موقع نه ده مساعده شوې چې دوی داسې ادبي فعالیتونه ترسره کړه، لیکنې وکړه، شعر و شاعري وکړه، خپله ادبي مینه خړوبه کړه. نو ادبي بهیرونه په عموم کې چې دي د لیکوالۍ دپاره د ادب دپاره په عمومي سطحه باندې ډېر مهم دي، ځکه یو خو ځوانانو د تشویق په خاطر باندې او بل د قلم سره مینه د یو ولایت فرهنګ هغه په عموم د افغانستان په سطحه باندې هغه نړۍ ته ښودل موږ کولی شو د همدغه د ادبي بهیرو له لارې ټول نړۍ ته هغه وړاندې کړو. ادب او فرهنګ د هرې ټولنې نه جلا کېدونکې برخه ده. څنګه چې اقتصادي امکانات، تخنیکي امکانات د ټولنې په وده کې رول لري، همدغسې فرهنګي هڅې، ادبي هڅې او ادبي بهیرونه د یوې ژبې او فرهنګ په پیاوړتیا کې رول لري. په تېرو څو کلونو کې فرهنګي فعالیتونه تر ډېره د ولایتونو تر مرکزونو پورې محدود وو. دا چې په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې فرهنګي بهیرونه پیاوړي شي، دا په حقیقت کې په هغه ځای کې د ځوانانو یا د فرهنګ خواخو ځوانانو د پټو استعدادونو تشخیص دی. هغو ته چې ښار ته لاسرسی نه لري، رسنیو او نورو امکاناتو لاسرسی نه لري، دا ادبي بهیرونه کولی شي چې د دوی ترمنځ راشه درشه، افهام او تفهیم، فرهنګي تعامل، د خپلو ادبي اثارو پنځونو د موندنې لپاره د کره کتنې او نقد او د غوړېدو یو ډېر ښه چانس پیدا کړي. خو د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ همکاري او همغږي ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې د مشرانو فرهنګیانو د همکارۍ او د لارښوونې پرته دا هم نشي بشپړېدلی. مسؤلینو د ځوانانو د دغه غوښتنو هرکلی وکړ او ویل چې دوی په نږدې موده کې په دغه برخه کې اقدام ترسره کړي. موږ په بندچک ولسوالۍ کې د ادبي بهیر په نام باندې یو داسې غونډې جوړې کړو چې موږ د خپل ځوانانو څخه راټولېږو. نو اخر موږ ته معلوم وي چې دغه زموږ قلموال دي، دا ښه لیکوالان دي، دغه ښه ادیبان نه درته معلوم وي که کله د نظام کې ورته ضرورت پیدا شي نو دوی به اسانه موږ ته معلوم وي او دې غونډې به میدان وردګو کې ادبي بهیرونه په تیرو 2 لسیزو کې د ناامنۍ په سبب ټکني شوي او درېدلي وو، خو اوس مهال یې ځوانو فرهنګیانو د نوي پیل او غوړېدو هڅې پیل کړي دي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره